السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم لیدونکو او مینوالو، په دې هیله چې تاسو برته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې با نغښتي وئ. مینوالو، دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او خوندوره ویډیو چمتو کړم. مینوالو، ډیری خلک اپلیکیشنونه د ایډموب لپاره جوړوي چې په هغې کې دوی له ایډموب کمپنۍ څخه پیسې ګټي. نو اکثره وخت ډیری خلک زیاتې پیسې وګټي او اکاونټ یې ډیسیبل او یا خراب شي او یا سسپند شي. نو د دې لپاره چې ستاسو اکاونټونه ولې خرابیږي او زیاتې پیسې ستاسو په اکاونټ کې له منځه ځي، نو هغې وجه څه ده؟ هغه داسې ده چې کله تاسو اپلیکیشن جوړوئ نو کوشش وکړئ چې ډېرې امپریشنې پکې نصب کړئ. یعنی کله چې تاسو ایپس خلاصوئ نو تاسو باید ډېرې امپریشنې ولرئ. او دوهمه خبره ده چې په دې ویډیو کې به تاسو دا هم زده کوئ چې سی ټي آر زمونږ څنګه ټیټ شي. یعنی کله چې تاسو امپریشنې پکې لګولې وي او ستاسو د ایډموب اکاونټ سی ټي آر جګیږي نو ستاسو اکاونټ بالکل ډیسیبل کیږي. تاسو کولی شئ چې ګوګل اډسنس ته لاړ شئ، هلته تاسو خپل سی ټي آر وګورئ چې زموږ سی ټي آر جګیږي یا نه. کله چې د شپږو او د یوه څخه ستاسو سی ټي آر پورته کیږي نو پوه شه چې ستاسو ایډموب اکاونټ بندېدای هم شي. نو که چېرته له دې څخه ښکته و نو بیا کار پکې کوئ، مشکل نشته. نو زه راځم خپل اپلیکیشن ته، تاسو ته دا خلاصوم او تاسو ګورئ چې ماته څومره امپریشنې راکوي. نو دلته راځم، ګورم، انتظار ورته کوم. دا ګورئ مینوالو، ماته امپریشنې راکوي. ګوره دا ختمیږي نور راځي، دا ختمیږي نور راځي. نو د امپریشنو باندې تاسو کلیکونه کوئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو بیرته له دې څخه خارجېږئ، ما بیا بل امپریشن باندې کړي. یعنی ماته مختلف اعلانات راځي، یو شان اعلانات ماته نه راکوي. ګوره دا اعلانات بیا له منځه ځي او نور راکوي، بیا دا له منځه ځي او نور راکوي. کوم باندې چې کلیک کوئ انشاءالله مشکل به نه جوړیږي. او دوهمه خبره ده، کله چې تاسو د اعلانات ګورئ او کلیکونه نه کوئ او ستاسو سی ټي آر جګیږي نو د دې لپاره چې ستاسو سی ټي آر راښکته شي نو تاسو به داسې وکړئ چې لومړی به تاسو کله چې سی ټي آر ټیټوئ اپلیکیشن ته به داخل شئ نو تاسو اعلانات به ښکاره شي. انتظار به ورته کوئ. کله چې داسې اعلانات ځي راځي خارج شئ او بیا به ور داخل شئ. څو ځلې به داسې وکئ نو ستاسو سی ټي آر به په ښکته کېدو شي. یعنی ستاسو سی ټي آر به پورته کېږي نه، بلکې د پورته څخه به ښکته روان شي. نو تاسو کلیکونه مه کوئ، اول سی ټي آر ټیټوئ او له هغې وروسته بیا کلیکونه کوئ. کله چې تاسو ښه ډېر کلیکونه وکړل نو له هغې وروسته به تاسو سی ټي آر دغه شی راټوټوئ، کوم رقم چې زه تاسو ته طریقه ښایم. بیا به خارج شئ او بیا به کلیک وکړئ. څو ځله چې داسې وکړئ نو ستاسو سی ټي آر به بالکل راښکته شي. نو که چېرته غواړئ چې د ایډموب اکاونټ ښه وساتئ او اطمیناني وساتئ نو تاسو امپریشنې پکې زیاتې ولګوئ او کلیکونه کوئ. بیا نو تاسو دې ته اړ نه یاست چې تاسو کلیک وکئ بیرته بیا تاسو له دې څخه خارج شئ او بیا اپلیکیشن خلاص کئ. نه، کله چې تاسو د اعلان باندې مطلب زه کلیک کوم، کله مې چې کلیک وکړ نو زما اعلان نت مې کمزوری دی نو فکر نه کوم چې زر دې خلاص شي. بیا هم خلاصیږي. نو کله چې خلاص شو نو تاسو اوس داسې مه کوئ چې تاسو پرېښه دا بټن ووهئ او تاسو له دې څخه خارج شئ. نه، خارجېږئ مه، فقط یو بټن ښکته راځئ، هغه چې تاسو خلاص کړي اعلانات تاسو فقط هغې باندې کلیکونه کوئ. ما دا اعلانات خلاص کړي وو او زه غواړم اوس په بل اعلان باندې کلیک کوم، تاسو بل اعلان باندې کلیک کوئ. مینوالو، که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.